الله دې موږ ته رښتونې تقوا را نصیب کړي. رښتونې بزرګي دې الله موږ ته را نصیب کړي. الله وایي څوک چې د الله د شعایرو د الله عز وجل د مقدساتو تعظیم کوي دا د زړونو تقوا ده، دا رښتونې تقوا ده، رښتونې بزرګي همدغه ده. الله دې موږ ته را نصیب کړي. شعائر ټول هغه شیانو ته وایي چې هغه د الله د دین نښه بلل کېږي، چې د خدای عز وجل د دین پېژندګلوي ورسره کېږي، بس دې ته شعائر وایي. دا شعائر دا ځینې په اماکنو کې دي، ځینې په افعالو کې دي، ځینې اقوالو کې، ځینې ځایونه داسې دي چې د الله شعائر بلل کېږي، د الله دین ورباندې پېژندل کېږي، لکه مکه مکرمه او مدینه منوره. موږ تاسو ډېر کله دی په جومات کې د مکې مکرمې یو نشان رسم کړی، یا هم د مدینې منورې د اشراف ګنبده دا هم رسم کړی، ځکه دا موږ پوهېږو دا د دین مرکز ده او دا د دین نشانونه دي، نښې او نښانې دي. دغه اماکن چې په دې باندې د علاقه د مسلمانانو علاقه پېژندل کېږي، دا د مسلمانانو ځای ده، د اسلام نمایندګي دلته کېږي، د دې تقدس او د دې تعظیم به په مسلمانانو باندې لازم دی. یا لکه صفا او مروه، مینا او مزدلفه، عرفات، دا هغه اماکن دي مقدس پاکیزه ښکلي ځایونه چې په دې ځایونو باندې د الله عز وجل د دین پېژندګلوي کېږي. الله دې د دې ځایونو تقدس او د دې تعظیم موږ تاسو ته رانصیب کړي. مساجد دي، جوماتونه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله الله پیغمبر کړ نو بیا خو د اسلام ورو ورو خپرېدو اطرافو ته، نو دنیا خو ټوله کفر لاندې دا د اسلام رڼا د کوم ځای نه شروع شوه؟ له مکې مکرمې او مدینې منورې څخه. له دې ځایه نه د اسلام خپرېدو